ګرانو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او د چا جمعې به هم پر تن وي. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه ستاسو سره د بیټکوین په هکله تحلیل شیر کوم او د دې ترڅنګ د الټکوینونو او د السیزن په هکله د مهمو الټکوینونو په هکله هم تاسو سره تحلیل شیر کوم او ویډیو تر پای پورې راسره وګورئ او هغه کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او که غواړئ د مارکیټ اپډیټ په هکله ځان خبر کړئ نو کولی شئ زموږ ټلګرام چینل در سره جوین کړئ. راځو ملګرو ویډیو پیلوو. لومړی راځو د بیټکوین تحلیل ته. بیټکوین څه ډول حرکات ترسره کولی شي په راتلونکو وختونو کې، څه ډول چې مخکې ما تاسو سره ټلګرام چینل کې هم معلومات شریک کړي وو چې بیټکوین بولیش پلک پټرن جوړ کړی ده او ممکن دغه پټرن څخه بریک اوټ رامنځته شي او په لوی اندازه باندې په بیټکوین کې پمپ رامنځته شي او تاسو ولیدل چې هماغسې بیټکوین لوی اندازه پمپ ترسره کړ. نو اوس دلته بریک اوټ رامنځته شو، بیا ریټیسټ ترسره شو او د هغه وروسته بیټکوین پورته خواته لاړ. راځو په راتلونکو حرکاتو باندې غږیږو، څه ډول حرکات ترسره کولی شي په راتلونکو وختونو کې. د دې لپاره لومړی BTC1 انتخابو مونږه BTC1 یعنی دلته یې مونږه CMA ګیپ ګورو چې په کومو ځایونو کې د بیټکوین لپاره CMA ګیپ شتون لري. راځو دلته CMA ګیپ، دا د بیټکوین لپاره CMA ګیپ شتون لري. د 1,14,813 څخه تقریبا د 1,14,815 پورې. نو اوس دلته راځو موږ 4 ساعته ټایم فریم یا هر ټایم فریم چې بل تاسو کاروئ په هماغه کې هم ګورو چې موږ لپاره یوازې همدغه ده. ګورئ ملګرو، یو CMA ګیپ دغه ځای کې شتون لري د 14,300 دلته ښیي او 1,14,000 یعنې د دې تر منځ شتون لري. ولې په روزانه ټایم فریمونو کې څه لږ فرق کوي، دومره خبره نه ده. لومړی ټارګیټ زموږ لپاره په شارټ کې همدغه ځایونه دي او د دې ترڅنګ بل CMA ګیپ 1,0200 تقریبا د 1,0390 ترمنځ قرار لري. نو په اوس وختونو کې لومړنی ټارګیټ زموږ او تاسو لپاره دغه ټارګیټ ده. راځو اوس بیرته بیټکوین چارټ ته راځو. ښه، نو اوس لومړی ټارګیټ همدغه دی چې په شارټ کې موږ کولی شو تر همدغه ځایونو پورې د بیټکوین قیمت وګورو او د دې څخه وروسته کوم قیمتونه دي. د دې څخه وروسته موږ 4 ساعته څخه یو ورځني ټایم فریم ته راوړو. ښه، د دې څخه وروسته زموږ او تاسو لپاره د بیټکوین ټارګیټونه په 1,00,000 تقریبا 11,000 په شاوخوا کې قرار لري، یعنې ممکن تر همدغه هاریزنټل سپورټ کرښې پورې راوغورځي. دا هاریزنټل سپورټ کرښه په کوم ځای کې قرار لري؟ ګورئ، دا هاریزنټل کرښه یا سپورټ کرښه په همدغه ځای کې قرار لري چې ممکن قیمتونه تر همدغه ځای پورې راوغورځيږي. که چیرته دغه ځای کې د بیټکوین لپاره سپورټ جوړ نشي، یعنې بیټکوین په همدغه ځای کې سپورټ د ځان لپاره جوړ نه کړي، نو ممکن موږ ښکته قیمتونه هم وګورو. راځو یو سناریو دا ده، یو سناریو چې بیټکوین ممکن تر همدغه ځای پورې CMA ګیپ جوړ کړي او پورته خواته لاړ شي. خو ولې زه فکر نه کوم، شاید ممکن دغه ځای پورې حتما راوغورځېږي ځکه د 1,14,000 په شاوخوا کې لیکویډیټي ډېره اندازه شتون لري. نو لومړنی ټارګیټ تر همدغه ځای پورې ده 1,11,000 په شاوخوا کې او د دې ترڅنګ موږ کولی شو چې بیټکوین قیمت تر دغه ځایونو پورې وګورو. که چیرته دلته سپورټ کرښه جوړ نه شي په دغه ځای کې، نو امکانات دا دي تر همدغه ځایونو پورې هم راوغورځېږي 1,07,000 شاوخوا کې. که چیرته په دغه ځایونو کې سپورټ کرښه جوړه نه شي، نو بل CMA ګیپ چې موږ لرو هغه په 1,01,000 په شاوخوا کې ده، تقریبا همدغه ځایونو کې. نو دغه ځایونو کې پورې راغورځېدلی شي. هم دغسې حالاتو کې چې کله مارکیټ حالات بیخي خراب شي یا داسې یو څه رامنځته شي چې مارکیټ ته زیات تاوان ورسوي، امکانات دا دي چې بیا تر 1,01,000 په شاوخوا پورې راوغورځېږي. ولې زما په نظر باندې همدغه دوه قیمتونه امکانات ډېر دي چې تر همدغو ځایونو پورې راوغورځي او له هغه وروسته قرار یې د بیټکوین قیمت پورته خواته لاړ شي، یعنې تر دغو ځایونو پورې راوغورځي، بیا قرار یو څه کانسولیډیشن یا سایډ وی حرکت ترسره کړي، هغه نه وروسته لوی حرکت ترسره کړي. دغسې دا د بیټکوین لپاره سناریوګانې دي، یعنې دا نه ده چې بیټکوین تر همدغه ځایونو پورې راوغورځېد او نور به پورته خواته نه ځي. موږ به انشاءالله په راتلونکو وختونو کې د بیټکوین قیمتونه نور هم پورته خواته ګورو. په راتلونکو میاشتو کې امکانات دا دي چې د بیټکوین قیمت تر 1,50,000 یا له دې هم پورته خواته لاړ شي.
نو لومړنی ټارګټ 1,10,000 1,40,000 او تر 1,50,000 پورې تللی شي. پورته قیمتونه بیا به د وخت سره اپډیټ در سره شریکو. دلته د بیټ کوین لپاره یو هاریزنټل ریزिस्ټنس یا د مقاومت کرښه پیدا شوله چې بیټ کوین قیمت یې پرې نه ښود چې پورته خواته حرکات ترسره کړي. دا د بیټ کوین لپاره د ټرین لاین ریزिस्ټنس لیول و چې بیټ کوین یې پرې نه ښود ترڅو پورته خواته حرکات ترسره کړي. نو 3 ټچ پوینټونه 1 2 او 3. نو ممکن موږ د دې دلیل پر اساس باندې هم وګورو چې بیټ کوین تر همدغو ځایونو پورې راوغورځېږي او له هغه وروسته پورته خواته لاړ شي چې مخکې مو یادونه وکړله. بل داسې چې دی هغه ایتیریم ده. ایتیریم د الټکوینونو لپاره ډیر اړین او ضروري ده، یعنی که ووایو پاچا ده یا کینګ ده د الټکوینونو لپاره. نو اوس راځو ایتیریم ته. ایتیریم ګورو چې کومه خوا باندې روان ده او تر کومو ځایونو پورې تللی شي. دا باید ومنو چې بیټ کوین یوازې همدغه حرکات نه و چې نور به هیڅکله پورته خواته نه ځي. بیټ کوین به نور هم پورته ځي او نور به هم پورته حرکات ترسره کوي او موږ به لوړ قیمتونه ګورو. زیاتره کسان مثال په دې اند وي چې نور به نه ځي بیټ کوین. د دې ترڅنګ هر کله چې بیټ کوین لوړ حرکات ترسره کوي په داسې وختونو کې موږ ویلی شو چې شاید د دې څخه وروسته الټکوینونه پمپ شروع کړي. نو اوس راځو بیټ کوین تحلیل د ایتیریم تحلیل ته. ایتیریم له کانسولیډیشن موډ څخه بریک آوټ کړی ده او ممکن تر همدغو ځایونو پورې بیرته ریټیسټ وکړي او بیرته پورته خواته حرکات ترسره کړي. راځو د دغه لپاره هم سی ام ای ګیپ ګورو. که چیرته سی ام ای ګیپ شتون ولري د ایتیریم لپاره ETH USDT 1 ETH1 راځو سی ام ای ګیپ ګورو. که چیرته دلته سی ام ای ګیپ د بیټ کوین لپاره هم په همدغو ځایونو کې تقریبا د 2825 او 2988 ترمنځ یو سی ام ای ګیپ شتون لري او د دې ترڅنګ یو سی ام ای ګیپ د 2343 او تقریبا 2444 ترمنځ قرار لري. یا لږ کته خواته هم موږ لرو په 1400 په شاوخوا کې. خو قیمتونه ډیر وروسته دي. شاید دغه قیمتونه هم یعنی دغو ځایونو ته هم راوغورځېږي، خو په اوس وختونو کې امکانات د دې چې دا نږدې کوم سی ام ای ګیپونه دي دا ډکې کړي. دلته هم یو کوچنی سی ام ای ګیپ ته د 2113 او 2103 ترمنځ قرار لري. راځو بیرته د ETH یا ایتیریم تحلیل ته. USDT لیکو. ښه څه حرکات د دې لپاره شتون لري د ایتیریم لپاره په راتلونکو وختونو کې. لومړی خو همدغه سی ام ای ګیپ دی چې په 2800 په شاوخوا کې قرار لري او د دې ترڅنګ په 400 په شاوخوا کې او د دې ترڅنګ وروستی سی ام ای ګیپ په 100 په شاوخوا کې قرار لري. اوس وختونو کې همدغه لومړني ټارګټونه دي چې شاید تر همدغو ځایونو پورې راوغورځېږي. یعنې لومړنی ټارګټ 2800 په شاوخوا، بیا د هغه وروسته 400 په شاوخوا کې. او یو بل دغلته وګورو موږ هاریزنټل سپورټ کرښه هم لرو په همدغه ځای کې چې امکانات دی که چېرته په هماغو ځایونو کې ځان لپاره سپورټ کرښه جوړه نه کړي نو د 2400 پورې راغورځېدلی شي او له هغه څخه بیرته پورته خواته تللی شي. خو ولې شاید تر 400 پورې هم راوغورځېږي او له هغه وروسته پورته خواته حرکات ترسره کړي. راځو دلته یو ټرین لاین هم ممکن دلته هم یو سپورټ کرښه د ایتیریم لپاره شتون ولري. دلته یو ټرین لاین را اخلو دغه ځای کې. نو د ایتیریم لپاره په همدغه ځای کې هم یو سپورټ کرښه شتون لري او ممکن تر همدغه سپورټ کرښې پورې راوغورځېږي. یعنې که چېرته د دغو ځایونو کې سپورټ کرښه جوړه نه کړي نو موږ بیا ویلی شو قرار د ایتیریم قیمت ممکن دغسې حرکات ترسره کړي او که چېرته دلته سپورټ کرښه جوړه نه شي نو ممکن دغسې یو ښکته حرکت ترسره کړي. تقریبا په 500 په شاوخوا کې یو سپورټ کرښه شتون لري او دغسې حرکات ترسره کړي او له هغه وروسته پورته خواته حرکات وکړي. نو دا یو بل ټرین لاین ده. دا د اپورډ موو یا په پورته له تلونکو حرکاتو باندې دلالت کوي چې شاید تر همدغه سپورټ کرښې پورې راوغورځېږي او له هغه وروسته پورته خواته حرکات ترسره کړي. نو د ایتیریم لپاره هم لوړ ټارګټونه شتون لري. په هغه وختونو کې چې کله د ایتیریم قیمت دغه 1400 په شاوخوا پورې راوغورځېده، ما په ګروپ کې یادونه کړې وه ټلګرام چینل کې چې
ایتریوم لپاره د خرید مناسب وخت ده او کولی شئ ایتریوم له ځان سره واخلئ. نو ممکن د ایتریوم لپاره په راتلونکو وختونو کې یعنې په لانګ ټرم په اساس باندې موږ ویلی شو 4000 قیمت پورې به هم تللی شي، 4500 5000 او ETH به هم ترسره کوي. یعنې تر ټولو په تاریخي لحاظ تر ټولو لوړ حد ته به رسیږي. که چیرته ایتریوم پمپ کوي دا به یاد ولرئ چې الټکوینونه به هم ډیر لوی اندازه پمپ وکړي، ځکه چې کله ایتریوم پمپ کوي نو الټکوینونه هم هغه سره هم مهاله پمپ کوي. نو ممکن موږ لوړ قیمتونه وګورو، تقریبا 5000 په شاوخوا کې د ایتریوم یا 6000 تر 8000 پورې د ایتریوم قیمتونه وګورو او د دې ترڅنګ به الټکوینونه هم لوی پمپ ترسره کوي. ولې په لنډمهاله توګه زموږ او تاسو لپاره ټارګیټونه تقریبا یو خو دا شارټ ټرم ده چې موږ کېدلی شي تر همدغو ځایونو پورې راوغورځېږي د ایتریوم قیمت او د دې ترڅنګ 3500 کې موږ چې میګیف لرو 3200 په شاوخوا کې لومړنی ټارګیټ او د هغه وروسته 3500 او 3800 او اخري تقریبا دلته تر 4000 پورې تللی شي. نو اوس د ایتریوم په هکله همدغه اپډیټ دي. بل موږ راځو XRP په هکله ما له تاسو سره معلومات شریک کړي وو په ګروپ کې هم چې راتلونکي وختونو کې څه ډول حرکات ترسره کولی شي XRP او یو څه اندازه ګټه یې هم موږ ته راکړې ده چې ته موږ په همغه وخت کې خرید ترسره کړی وي او له ځان سره مو اخیستی وي. راځو اوس XRP ته. XRP څه ډول حرکات ترسره کولی شي. XRP دغه د پخوانی تحلیل لا تر اوسه په هماغه ځای کې پاتې ده. په دغه ځای کې ما تاسو ته ویلي وو چې په دغه ځای کې تاسو کولی شئ خرید وکړئ. که چېرته دغه ځای کې موږ ته موقع برابره نه سوه دغه ځای پورې راوغورځېده دا هم د خرید لپاره یو مناسب وخت ده. دا خبرې ما په تېره ویډیو کې له تاسو سره شریک کړی وي او کولی شئ په هماغه کې وګورئ. دلته اوس XRP له دغه ځای څخه بریک اوټ وکړ، بیا تاییدیه رامنځته شوله او قیمت تر هماغه ځای پورې لاړ کوم چې ما تاسو سره شریک کړی تقریبا $3 په لنډمهالې توګه. ولې د XRP قیمتونه به نور هم پورته خواته ځي. اوسنی تحلیل یې شریکومه، دغه پخواني تحلیلونه یې زده کومه. راځو ښه تر کومو ځایونو پورې راغورځېدلی شي. لومړنۍ سپورټ کرښې زموږ تاسو لپاره تقریبا په همدغه ځای کې 2.50 په شاوخوا کې قرار لري چې تر دغو ځایونو پورې راغورځېدلی شي. تقریبا 2.55 او 3 په شاوخوا پورې راغورځېدلی شي. او که چېرته دغه ځایونو کې سپورټ کرښه جوړه نه شي نو ممکن موږ دغه قیمتونه هم وګورو، تقریبا 2.20 په شاوخوا پورې، یعنې دغه ځای پورې راوغورځېږي. نو دغه ځای پورې راغورځېدلی شي د 2.20 په شاوخوا پورې د XRP قیمتونه راغورځېدلی شي دغه ځای پورې. که چېرته دلته سپورټ کرښه جوړه نه شي نو بل سپورټ کرښه موږ په کوم ځای کې لرو. دلته یو ټرین لاین راخلو، دغه ځای کې ټرین لاین رسمو. تقریبا که چېرته دغه ځایونو کې سپورټ کرښې جوړه نه شي د XRP لپاره نو ممکن قیمتونه یو څه نور هم راغورځېږي. لومړنی یو دغه ده چې ممکن له دغه ځای څخه پمپ وکړي، خو زما په نظر باندې ممکن تر همدغو ځایونو پورې راسي او له دې ځای څخه داسې ورو ورو حرکات ترسره کړي او له هغه وروسته لوړ قیمتونه وګوري، تقریبا $3.5 $4 او $5 پورې لاړ شي. که چېرته په دغو ځایونو کې سپورټ کرښه جوړه نه شي، یعنې یو څه سیاسي او اقتصادي تحولات رامنځته شي او په مارکیټ باندې بد اغېزه وکړي نو ممکن تر دغه ځایونو تقریبا 2.12 په شاوخوا پورې راوغورځي او له هغه وروسته پورته خواته لاړ شي. ولې زیاتره امکانات دا دي چې ممکن دغه دوهمه سناریو 2.40 تقریبا 10 په شاوخوا پورې راوغورځېږي او له هغه وروسته پورته خواته حرکات ترسره کړي. نو دغه د XRP په هکله اپډیټ و. راځو موږ اوس د بیټکوین ډومیننس ګورو. BTC ډومیننس مهم څه دي د الټکوینونو لپاره. BTC ډومیننس ده، BTC.dominance. دغه د بیټکوین ډومیننس په هکله ما تاسو سره په ګروپ کې یعنې د ټلګرام چینل کې هم معلومات شریک کړي وو چې په رایزنګ ویج پټرن کې قرار لري او رایزنګ ویج پټرن یې له یوې خوا مات کړی ده. نو اوس راځو موږ ګورو چې اوس راتلونکي حرکات څه شی دي د بیټکوین ډومیننس لپاره. دلته اوس یو ټرین لاین رسمو دغه ځای کې تقریبا تر دغه ځای پورې بسته. بل را اخلو، دلته یو بل ټرین لاین موږ رسمو. که چېرته وګورو دغه ځای کې یو بریک ډاون رامنځته شوی ده. اوږدمهاله توګه د دغه بیټکوین ډومیننس بریک کېدل د الټکوینونو لپاره ډېر اړین او مهم دي او ډېر مثبت تاثیر ورباندې درلودلی شي. دلته اوس ګورو
د دغه ځای څخه یې بریک ډاون کړی ده او دلته اوس که چیرته دغه کینډل هم په دې شکل سره کلوز سي یعنې پورته خواته بیرته لاړ نه سي پیک بریک آوټ نه وسي نو ممکن زموږ لپاره لومړنی ټارګټ دغه د 3.15 او د دې ترڅنګ وروسته قیمتونه بیا دغه زموږ لپاره ټارګټ کېدلی سي تقریبا 2.21. راځو دلته هغه کرښې هم رسمو چې تر کومو ځایونو پورې رارسېدلی سي. لومړنی ټارګټ خو همدغه ده. دوهم ټارګټ زموږ او تاسو لپاره دغه کرښه ده یا دغه سپورټ کرښه ده، د هاریزونټل سپورټ کرښه ده د بیټکوین ډامیننس لپاره. نو که چیرته بیټکوین پمپ وکړي او د بیټکوین ډامیننس راوغورځېږي نو زموږ او تاسو لپاره به دا د الکوینونو لپاره به ډېره ښه وي، ځکه موږ او تاسو ټول الکوینونه اخیستي دي د ځان سره. نو دغسې حرکات ترسره کولی شي. که چیرته کینډل په همدې شکل سره کلوز سي نو یعنې دغسې تاییدي رامنځته سي نو ممکن دغسې حرکات موږ د بیټکوین په ډامیننس کې وګورو. که چیرته دغه کرښه هولډ نه کړي نو زموږ او تاسو لپاره به ټارګټ 80 او 2.80 په شاوخوا کې واوسي. او که چیرته بیا هماغه السیزن خبره ده، تقریبا بیا ښکته قیمتونه هم موږ لیدلی سو تقریبا 55 په شاوخوا کې. نو دا د بیټکوین لپاره د الکوینونو لپاره ډېر مهم او اړین ده چې بیټکوین ډامیننس له رایزینګ ویج پټرن څخه بریک ډاون کړی ده. که چیرته موږ ته تاییدي رامنځته سي نو په لنډمهالې توګه زموږ او تاسو لپاره ټارګټونه همدغه دي. په اوږدمهاله توګه زه ځکه دا خبره نه کوم چې موږ مخکې هم دا معلومات در سره شریک کړي وو چې د الټکوینونو لپاره ضرور خبره همدغه ده چې د انټرست ریټ کم سي، کیو ای ترسره سي، د ډالرو چاپ او همدغسې د دې ترڅنګ بیکاري کچه زیاته سي، بیا السیزن ته خبره برابریږي. نو اوس په لنډمهال ډول په تخنیکي لحاظ موږ دا خبره کوو که چیرته موږ دلته تاییدي رامنځته سي نو تقریبا تر 2.80 پورې راغورځېدلی سي او لومړنی ټارګټ زموږ او تاسو لپاره 3.40 او 3.3 پورې راغورځېدلی سي او له هغه وروسته زموږ او تاسو لپاره ټارګټ 2.80 ده. ولې ډېر امکانات دا دي چې تر همدغو ځایونو پورې راوغورځېږي. خو که چیرته فنډامنټل توګه وګورو مارکیټ د بیټکوین ډامیننس لپاره ډېر بولش ده او پورته حرکات ترسره کولی شي. که چیرته د انټرست ریټ کم کړل شي نو ښکته قیمتونه موږ لیدلی سو یا ښکته فیصدي د بیټکوین په ډامیننس کې لیدلی سو او الټکوینونه په دې سره پمپ کولی شي. هر کله چې بیټکوین پمپ وکړي له هغه وروسته الټکوینونه پمپ شروع کوي نو دغسې یو حرکت ترسره کوي او په السیزن کې موږ ممکن ښکته قیمتونه هم وګورو. تقریبا موږ په السیزن کې دغه ځایونو پورې هم قیمتونه وګورو او تر 8.40 پورې هم په السیزن کې موږ قیمتونه وګورو. چیرته موږ هفتهوار کینډلونه وګورو، هفتهوار ټایم فریم راځو نو د السیزن لپاره موږ ښکته قیمتونه هم لیدلی سو، یعنې دغه ځایونو پورې چې 8.40 په شاوخوا کې قرار لري او د دې ترڅنګ تر 9 یا 40 پورې قرار لري، دغه ځایونو پورې راغورځېدلی سي. ښه نو دغه و د بیټکوین ډامیننس په هکله معلومات. بل کوم داسې یو کوین ده سولانا. مخکې مې سولانا تاسو سره نه و شیر کړي په تېر کوینونو په تحلیل کې چې هغه کوینونه له ځان سره واخلې. سولانا هم یو ډېر ښه او مهم کوین ده د سرمایه ګذارۍ له اړخه او کولی سو موږ په دې کې سرمایه ګذاري وکړو، د اوږدمهال لپاره کولی سو ځان سره یې واخلو. نو سولانا که وګورو له ډېرو هفتو راهیسې په همدغه ځایونو کې ټریډینګ یا چلیږي نو پورته قیمتونه کوم خاص قیمتونه نه دي لیدلي. اوس راځو سولانا ته. سولانا هم یو له مهمو کوینونو څخه ده او کولی سو موږ د اوږدمهال لپاره له ځان سره واخلو. دلته اوس راځو موږ د سولانا تحلیل یو څه کوو. ښه زموږ او تاسو لپاره به ټارګټونه څه واوسي. لومړی خو همدغه ټارګټ ده چې په شارټ کې ممکن تر همدغو ځایونو پورې راوغورځېږي. دلته هاریزونټل سپورټ کرښه رسمو. دغه هاریزونټل سپورټ کرښه ټول په همدغه ځایونو کې ده، په همدغه ځای کې قرار لري. لومړی هاریزونټل سپورټ کرښه راځو دلته بیرته هاریزونټل سپورټ کرښه رسمو، دغه ځایونو پورې ده. خو په لنډمهال ډول باندې زموږ او تاسو لپاره ټارګټ همدغه ځای ده چې کېدلی سي تر همدغو ځایونو پورې د سولانا قیمت راوغورځېږي تقریبا 29 یا 28 په شاوخوا او تقریبا 11 په شاوخوا پورې راغورځېدلی سي په لنډمهال ډول باندې او له هغه وروسته پمپ کولی سي. خو یوازې همدا نه ده، موږ راځو دلته ټرینډ لاین رسموو. چیرته وګورو دلته ټرینډ لاین څخه یې بریک آوټ کړی ده چې دا د سولانا لپاره یو غوره او ښه خبره ده او کېدلی سي په راتلونکو وختونو کې قیمت پورته خواته لاړ سي.
نو که چېرته وګورو دلته لومړنی ټارګټ زموږ او تاسو لپاره 151 یا 50 په شاوخوا کې ده، یعنې ممکن دغسې حرکات ترسره کړي. راځو دلته بیرته یو څه برش رااخلو. نو دغسې حرکات ترسره کولی شي، ممکن دغسې حرکات ترسره کړي، یعنې تقریبا 1.40 او بیا ورو ورو لاړ شي پورته قیمتونه وګورئ، تقریبا 200 2500 او اخري دغه 300 په شاوخوا کې په لنډمهالې توګه. ولې که سیزن شروع کېږي ممکن 500 شپږ پورې قیمتونه موږ وګورو. ځینې بدیعان دي هغه کسان چې په مارکېټ کې ډېره تجربه لري، د هغوی په اند باندې $12,000، خو زما په نظر باندې ممکن موږ د سولانه لپاره 500 او 600 په شاوخوا کې قیمتونه وګورو. نو سولانه دغسې یو حرکات ترسره کولی شي، ولې که مارکېټونه خرابېږي ممکن تر 128 په شاوخوا پورې هم راوغورځېږي او له هغه وروسته بیرته پورته خواته حرکات ترسره کړي. خو دا د سولانه لپاره یو غوره خبر و چې دغه ټرینډ لاین یې مات کړی ده. نو زما په نظر باندې د 145 یا 50 په شاوخوا پورې راغورځېدلی شي او له هغه وروسته پمپ کولی شي. نو دا هم اخیستلی شئ په اوږدمهاله توګه له ځان سره. که چېرته انټري لپاره شارټ ټرم لپاره اخلئ نو 150 او 45 کې واخلئ او بیرته یې په لوړو قیمتونو کې خرڅ کړئ. نو بل داسې کوم یو کوین ده، راځو سی په هکله له تاسو سره معلومات شریکوم. سی کوین صحیح ده، CUSDT. CUSDT دا هم یو له مهم کوینونو څخه ده او ډېر ځله د دې په هکله ما له تاسو سره معلومات شریک کړي دي. تقریبا د سی قیمت په 2.0 او د دې ترڅنګ 2.14 کې و. 14 دغو ځایونو ته هم راغورځېدلی و. په دغو ځایونو کې هم ما تاسو سره سیګنل شریک کړی، په دغو ځایونو کې هم ما تاسو سره معلومات شریک کړي وو چې ځان سره دا سی کوین اخیستلی شئ، د لانګ ټرم لپاره یې اخیستلی شئ. نو اوس وګورو سی څه ډول حرکات ترسره کولی شي په راتلونکو وختونو کې. چېرته دلته وګورو، دلته زموږ تاسو لپاره یو قوي هاریزنټل مقاومت کرښه وه د سی لپاره، خو اوس وختونو کې دغه مقاومت کرښه د سی لخوا ماته شوې ده. په راتلونکو وختونو کې ممکن لوړ قیمتونه هم موږ وګورو. نو زموږ او تاسو لپاره لومړنی ټارګېټونه چې سی کولی شي تر هماغه ځایونو پورې راوغورځېږي، تقریبا لومړني ټارګېټونه 2.10 په شاوخوا پورې په اسانۍ سره راغورځېدلی شي او د دې ترڅنګ 2.28 او تقریبا 2.28 دغه پورې راغورځېدلی شي او له هغه وروسته بیا پورته خواته حرکات ترسره کولی شي، یعنې شارټ ټرم لپاره یو څه شارټ کېدلی شي، یعنې ښکته خواته راغورځېدلی شي. که چېرته ټرینډ لاین موږ رسم کړو، ټرینډ لاین له اړخه هم سی قوي ښکاري، تقریبا تر همدغه ځایونو پورې راغورځېدلی شي، ځکه دوه سپورټ کرښې په یو ځای کې قرار لري، یو هاریزنټل سپورټ کرښه ده او یو ټرینډ لاین سپورټ کرښه ده. نو ممکن تر همدغو ځایونو پورې راوغورځېږي او د هغه څخه وروسته پورته خواته حرکات ترسره شي. نو د ټرینډ لاین له مخې موږ ویلی شو چې کله دریم ټچ رامنځته کېږي نو ممکن قوي حرکات ترسره کړي. نو زموږ او تاسو لپاره به ټارګېټ 2.40 او د دې ترڅنګ $2.5 او بیا 2.2 پورې رسېدلی شي، یعنې دغه ځایونه 2.50 2.2 پورې او په اوږدمهاله توګه $1.5 $2 پورې رسېدلی شي، یعنې یو ډېر مهم او اړین کوین ده. او ټي وي ایل په هکله مې معلومات هم در سره شریک کړي وو، کولی شئ تاسو په ټلګرام چینل کې وګورئ. ټي وي ایل یې هم ورځ تر بلې لوړېږي، فکر کوم 690 میلیونه شاوخوا د دغه ټي وي ایل ده. نو اوس راځو بل کوم کوین په هکله معلومات در سره شریک کوم. رینډر یو له مهمو کوینونو څخه ده او تاسو سره مې معلومات شریک کړي وو چې دا هم له ځان سره اخیستلی شئ د اوږدمهال لپاره. لنډمهال لپاره زموږ تاسو لپاره ټول کوینونه موږ سره ګټه کې دي، یعنې هغه کوینونه چې څو ورځې وړاندې ما په ویډیو کې له تاسو سره شریک کړي وو. د دغه لپاره ما یو ټارګېټ تاسو سره دا شریک کړی چې ممکن تر همدغو ځایونو پورې راوغورځېږي او موږ په هماغه ځای کې انټري وکړو، له هغه وروسته پورته خواته حرکات ترسره کړي. نو اوس وختونو کې هم امکانات دا دي چې بیرته تر همدغه سپورټ کرښې پورې راوغورځېږي او بیرته پورته خواته حرکات ترسره کړي. راځو نو د رینډر لپاره موږ دغه قیمتونه لیدلی شو، تر همدغه ځایونو پورې راغورځېدلی شي. که چېرته اوس وګورو موږ، یعنې که چېرته بازارونه خرابېږي، یعنې په اوږدمهاله توګه چېرته موږ شارټ ټرم واوسو نو ممکن همدغه ځایونو پورې راغورځي. نو دلته بریک اف سټرکچر رامنځته شوی ده له ډاون ټرینډ څخه اپ ټرینډ ته دغه کوین قیمت اوښتی ده. نو اوس تر همدغه ځایونو پورې
تقریبا زموږ او تاسې لپاره لومړنی په شارټ کې ټارګټ 3.8 په شاوخوا پورې ده یا 3.50 په شاوخوا پورې ده. زما لپاره ما په نظر باندې تقریبا تر همدغو ځایونو پورې راغورځېدلی شي. لومړني ټارګټونه همدغه دي، دغو ځایونو پورې راغورځېدلی شي او بیرته پورته خواته حرکت ترسره کولی شي. ولې که چېرته دلته سپورټ کرښه جوړه نه شي بیا 3.1 او د هغه څخه وروسته 2.15. خو زما نظره ډېر امکانات دا دي چې د رینډر کوین قیمت تر همدغو ځایونو پورې راوغورځېږي. که چېرته مارکیټ یو څه راغورځي، شارټ کېږي، نو دغسې حرکات ترسره کولی شي. زما په نظر باندې دغسې یو حرکات ترسره کولی شي. په اوږدمهاله توګه زموږ او تاسې د رینډر لپاره ټارګټونه 12 دغسې 15 او 18 پورې شاوخوا پورې رسېدلی شي. موږ راځو اوس اپټوس ګورو. اپټوس APT USDT. اپټوس هم یو له مهمو کوینونو څخه ده او د په هکله هم له تاسو سره معلومات شریک کړي وو چې ممکن دغه په راتلونکو وختونو کې ډېر لوړ حرکات ترسره کړي. که چېرته اوس دلته په ډایلي ټایم فریم کې دغه ټایم فریم وګورو او بیا یې کینډلسټیک ته راسو، نو دلته ګورو چې دغه ټرین لاین څخه یې بریک آوټ ترسره کړی ده. دغه ټرین لاین څخه یې بریک آوټ ترسره کړی. که چېرته دغه کینډل هم دغسې تلو چې نو زموږ او تاسې لپاره ټارګټونه 15.4 دغسې بیا 15.52 او بیا $6 په شاوخوا یا $6.1 پورې په شاوخوا پورې تللی شي. نو شارټ ټرم لپاره ممکن موږ دغسې حرکات وګورو، دغسې حرکات ترسره کړي ورو ورو. دغسې تقریبا دغه ځای کې یو هاریزنټل سپورټ کرښه هم شتون لري، تقریبا 4.28 او له هغه وروسته قرار حرکات ترسره کړي او لوړ ټارګټونه ووهي. تقریبا لومړني ټارګټونه هم یادونه وکړله، ولې په اوږدمهاله توګه موږ دغه قیمتونه لیدلی شو. شارټ ټرم لپاره تقریبا 2.47 په شاوخوا پورې 4.47 په شاوخوا پورې راغورځېدلی شي. راځو دلته یو هاریزنټل سپورټ کرښه رسمو. هاریزنټل سپورټ کرښه په دغه ځای کې لومړی ټارګټونه همدغه دي چې ممکن همدغو ځایونو پورې راغورځېږي او له هغه وروسته پورته خواته حرکات ترسره کړي. نو دغه ځای پورې راغورځېدلی شي تقریبا 2.1 په شاوخوا پورې او دغلته راځو اوس دا څومره ده تقریبا 4.28 دغه ځایونو پورې. که چېرته هغه ځای کې سپورټ کرښه جوړه نه کړه نو دغه ټرین لاین سپورټ کرښې پورې راغورځېدلی شي او وروسته پورته خواته حرکات ترسره کولی شي. نو دا د اپټوس په هکله اپډیټ و. راځو بل سوی په هکله معلومات درسره شریکوم. سوی یو له مهمو کوینونو څخه ده، ممکن په راتلونکو وختونو کې یا په ال سیزن کې لوی حرکات ترسره کړي. سوی USDT دا د سوی USDT په هکله ما له تاسو سره مخکې معلومات شریک کړي چې دا په ډاون ټرینډ کې ده. ولې کله چې بریک اپ سټرکچر رامنځته کېږي دا ټرین لاین ماتېږي، له ډاون ټرینډ څخه اپ ټرینډ ته اوړي، نو ممکن موږ لوړ قیمتونه وګورو. ځکه د سوی حرکات همدغسې دي. که چېرته تاریخ وګورو د سوی حرکات همدغسې حرکات دي چې هر کله چې له ډاون ټرینډ څخه اپ ټرینډ ته اوړي نو لوړ حرکات ترسره کوي. نو په شارټ ټرم په خاطر باندې زموږ او تاسې لپاره ټارګټ د سوی کوین لپاره تقریبا دغه ځایونه دي، 2.14 او 20 پورې راغورځېدلی شي. او که چېرته دلته سپورټ کرښه جوړه نه شي نو د خرید لپاره $3 په شاوخوا پورې راغورځېدلی شي. زما په نظر باندې 3.15 او 3.10 پورې راغورځېدلی شي او له هغه وروسته پورته خواته حرکات ترسره کولی شي. زموږ او تاسې لپاره ټارګټ لومړنی 3.8 بیا 4.23 او له هغه څخه وروسته $5 په اوږدمهاله توګه د سوی لپاره $8 او $10 پورې تللی شي. نو دغه د سوی په هکله اپډیټ و چې ممکن همدغسې حرکات ترسره کړي او انشاءالله په راتلونکو وختونو کې به د نورو الټ کوینونو په هکله هم له تاسو سره معلومات شریکوم چې دغسې ټاپ کوینونه وي او کولی شي موږ ته ډېره اندازه ګټه راکړي. دغه په هکله به له تاسو سره معلومات شریکوم. دا و د سوی په هکله معلومات. په الله مو سپارم. ښاد او آباد اوسئ.